شیخ صاحب محترم تجارت تاسو بیان وکړو چې بهترین عمل دی. اوس یو کس تاجر جوړیږي نو هغه کوم صفات خپل کی چې که نبوي اخلاق دی یا په حدیثو کې ښودل شوي د بهترین تاجر دپاره چې هغه کې او تجارت کې برکت وي او د شریعت اصولو مطابق هغه روان وي. یقیني خبره ده چې تجارت دپاره او تاجر دپاره د الله نبي یو څه ښکلي صفات ذکر کړي دي چې کله تاجر کې هغه راشي د هغه تجارت به عبادت هم حساب شي او هغه ته به ډېر خیر او بهتري حساب شي. اولنی په تجارت کې هغه صدق دی چې انسان صادق وي، رښتیا وي. د ډېرو خلکو خیال او سوچ دا دی چې زه دروغ ویم، فراډ وکم، دوکه وکم، تجارت کې به ماته ګټه ډېره میلاو شي، خو داسې نه ده. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان په تجارت کې رښتیا وي الله به په تجارت کې برکت واچوي. حدیث د حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ کې راځي وی فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. کچرته دوی په تجارت کې رښتیا وي او د خپل مبيعي هغه عیب او نقصان هم بیان کړي نو ګټه به ظاهره کې کم وشي، لیکن الله رب العالمین به پکې خیر او برکت ډیر واچي. او که دروغ ویل او د خپل مبيعي عیب پټ کو نو د دوی نه بچ دی هغه برکت والوزي. نو ولنه صفت صدق دی. دویم صفت تاجر باید امین وي، خائن نه، ځکه خیانت د انسان د مال غ برکت ختمي. څنګه چې مخکې حدیث منغولستو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاجر کې دو صفات راشي دا به په قیامت پر ورځ د انبیاء او صدیقین او صالحین سره ملګری. یو په تجارت کې چې د صدق او دویم په تجارت کې چې د هغه د دروغ نه ځان ساتل او دویم په تجارت کې چې د امانتداري ده. دریم په تاجر کې بهترین صفت چې ده هغه نرمي ده چې تاجر باید نرم اخلاق والي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام انداز باندې نرمي کوونکې انسان ته دعا کړې ده، خو خاص کر په تجارت کې رحم الله امرأ سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. الله دې په هغه انسان باندې رحم وکړي کوم انسان چې ډیره نرمي کوونکی چې کله سودا خرڅي په نرمۍ خرڅي، چې اخلي په نرمۍ اخلي، چې د چانه چې د قرض غواړي هم په نرمه طریقې سره غواړي. نو ډیرو تاجرانو هغه د تجارت د بد اخلاقۍ نه عبارت کړی دی. حال دا یو عبادت دی دغه چې سړی نرمي وکړي او خاصه انداز کې خوري اخلاق استعمال کړي نو اخلاق چې څنګه په شریعت کې ورته ډیر لوی اهمیت ورکړی شوی دی. نو د تاجر د پاره به ډیره ضروری ده چې هغه خوري اخلاق ولري او نرمي کوونکی انسان وي. دیو جن د الله نبی دې ته دعا کړی چې الله دې په رحم وکړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.